الحمد لله وحده والصلاة على رسول الله ما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. زما قابل قدر مكرم ومعزز سامعين و ناظرين په مسله د استواء العرش باندې زمونږ د خصم سره بحث او مباحث روانو. په هغې کې وړو غټو ځوانانو بوډاګانو ټولو کلیپونه وکړل. بیګا ماسخوتن شیخ صاحب مبارک هم کلیپ کړی. نو د شیخ صاحب د کلیپو به داسې مختصر غونډه کې ذکر او تذکره وکړم، د هغې د خبرو به جوابات وکړم انشاءالله الرحمن. کوم ځای کې چې حق خبره انشاءالله هغې موږ ته وکړي، موږ بیا قبلو چې موږ یې ورته وکړي. په هغو باندې پکار دي چې د حق خبرې اتباع وکړي او د باطل نه به دواړه طرفین ځان ساتي. او دا کوم کلیپ کوو یا څه کوو نو زموږ هم د الله تعالی رضا مقصود دی، د هغې هم د الله د اظهار د حق وکړي. په مسله د استواء العرش کې شیخ صاحب مبارک او کلیپ وکړو او یو خبره یې وکړه. هغه اولنۍ خبره ډېره زیاته خطرناکه ده. وی د عرش د پیدایش نه بعد الله د پاسه شو، د عرش د پیدایش نه پس او پښتو یې زرا نقلو ما ځان سره لیکلی یم ده. د عرش د پیدایش نه بعد الله د پاسه شو. عرش چې پیدا شو کړه نو الله په عرش لپاسه شو. مخکې عرش نه و، الله د لپاسه و، خو لیکن عرش چې پیدا کړو بیا په الله استوا وکړه. خدا مطلب دا دی چې عرش پیدا نه نو پاسه نه نو بیا پاسه شو، ځکه چې پاسه کېدل دا فوقیت دی او فوقیت چې یو سړی فوق نه یو فوقه کېږي نو دا به عدم فوقیت به غواړي. نو دا خو تغییر دی او تغییر په ذات الله، تغییر په ذات الله دا حدوث راولي. تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا. دویم نمبر شیخ صاحب مبارک ویلي دي و استوا صفت الفعل دی. نو هلته کې فرقونه کوي، یو علوه ده یو استوا ده. نو یو هلته کې یو دلته کې بل اخلي. نو په تقابل کې بیا دې حسن کړی دی چې دا صفت الفعل نه. نو شیخ صاحب مبارک استوا دا د الله سبحانه وتعالی صفت فعلی دی. استوا فقط صفت الفعل نه ده. ما قبل مولانا ته ویلو او تاسو ته مې چې دا حسر تاسو سیټ نه دی، ځکه چې په دې کې دواړه قولونه شته. درې څلور حوالې دا تاسو ته ښودی شم چې په دې کې قول د صفت الذات هم شوی دی او صفت الفعل هم پکې شوی دی. دواړو نه اخیستل صحیح، اگر چې په دواړو باندې بیا اعتراضات هم شته چې د موقع انشاءالله په هغې به بحث وکړو. بلو شیخ صاحب مبارک یو خبره کړې ده، وایي بعضې مبتدعین دا سوال کوي چې عرش نه نو الله چرته. بعضې مبتدعین یعنې دا بعضې خلک بیا سوال کوي لکه دا مبتدعین چې ښه عرش نه نو الله چرته څوک نو دا به بدعت دی. نو شیخ صاحب لږه مطالعه پکار ده په خبره کې، لږ سوچ او فکر پکار دی. لکه دا خبر تاسو پوښتنه کې دا چاته لاړه. امام اعظم امام ابو حنیفه صاحب رحمت الله علیه کتاب جوړ کړی دی، د هغه نوم دی کتاب الوصیت د امام اعظم صاحب. په هغه کې عبارت را نقلوم، هغه کې وایي فقبل خلق العرش أين كان الله، چې کله عرش پیدا نه نو الله چرته. وګوره دا چې کوم ته اعتراض یا چې کوم سوال دی وایي دا مبتدعین کوي. دا سوال خو امام اعظم امام ابو حنیفه صاحب هم کړی، ولې امام ابو حنیفه صاحب مبتدع دی بدعتي دی. او په دې باندې پوهه کوم چې امام اعظم صاحب دا سوال کړی، د سوال مقصد څه شی دی؟ مقصد یې دا دی چې څنګه الله مخکې بدون المکان و مکان ته حاجت نه نو چې عرش پیدا شو نو عرش نه وروسته مکان ته ضرورت نشته. د دې دا مطلب نه دی چې ګنې الله پاک دپاره د مکان ثابتول کوي یا څه کوي، نه پې د مکان کوي. دې کې په رد کې چې ته چې اوس په عرش دی، مطلب ته اوس مکاني منې نو مخکې ولا مکان و نو هلته به خصم چې دی نه بچو چې نه مخکې ولا مکان نو دلته ولا مکان نشته. نو بیا څنګه وایي چې اوس په عرش باندې ذاتن او مماس دی او غیر مماس دی. بل شیخ صاحب مبارک یو خبره کړې او حکایت یې کړی، وایي ما د خپل استاد ته تپوس وکړو چې خلک دا ته اعتراض اکثر کوي شیخ غلام الله خان صاحب چې د عرش د پیدایش نه مخکې الله تعالی چرته. نو شیخ صاحب ما ته وویل، غلام الله خان شیخ صاحب راته وویل چې یو چت دی او یو ځای ما ته وویل چې دا عرش لکه الله دی او عرش دی او بل څه ته زه فرض کړلم او بل زما د پاسه په سر باندې چت فرض کړ. هغه الفاظ را نقلوم. نو وایي ما ته وویل دا چت چرته دی؟ ما ویل چې د پاسه دی. شیخ غلام الله خان راته وویل چې که په تا باندې څوک اعتراض وکړي چې ته نه وې نو عرش چرته و، که په تا باندې څوک لکه ته لاندې او عرش ته باندې پاسه دی. په شیخ غلام الله خان صاحب ما ته وویل چې که ته نه وې نو تا باندې څوک تپوس وکړي دا عرش چرته و. نو استاد شیخ غلام الله رحمه الله یو ځل ته ما تپوس وکړم شیخ صاحب دا خلک داسې وي. ما خو ډېر معارض و شیخ صاحب. نو هغه ما ته ویل دا چت چرته دی؟ ما دا بره دی. اوس چې ته وایې چې دا چت زما د سر له پاسه دی نو که څوک دا اعتراض وکړي یا ته وایې چې زما سر نه و نو دا چت چرته چت بره و که نه زما سر که و که نه و دا چت بره. داسې جواب یې وکړو چې لول خو دا قصه چې شیخ غلام الله خان صاحب دا رښتیا ویلي که به نه وي دا محل النظر ده. دویم جواب دا دی چې په دې مسله کې یو څو غټ غلطۍ نشي. یو خو دا چې تشبیه دې کړې ده چې
چې ما مو بیا یاد کړئ نو هغه تشبیه کې تاسو ټول قار درتلو په دې کې هم د ستاسو د ملګرو له اتباعو له پکار دي چې تا ته ووایي چې هلکه داسې تشبیه مه کوه ځکه چې عرش دی او بل شی ته الله دی دلته کې تا چت دی او ځان دا تشبیه خو تا ډېره خطرناکه کړې تا ځان تشبیه د الله سره ورکړې نو خدای مه کوه دا خو ډېره کفري خبره شرکي خبره راغلې ده بله دا ده چې د محسوس او د غیر محسوس منځ کې د مساوات کړی دی کم از کم تشبیه کې نو کې بنګور چې محسوس او غیر محسوس کې فرق شته کنه بل قدیم او د حادث فرق هم نه دی کړی او څلورم پنځم دا غټه غلطي کړې مولانا صاحب چې قلب دې کړی دی ګوره هلته تاسو په عامه مدعاګانو کوئ عرش نه الله فوق ګڼئ عرش تحت ګڼئ او دا کوم مثال چې دلته یا چې شیخ غلام الله خان صاحب راته ویلي په دې کې عرش فوق دی او تا ځان تحت پرس کړی دی نو ګوره په استاسو مدعا کې عرش فوق تحت دی او ستا په دې مثال کې فوق عرش د عرش فوق شو او په هغه مثال کې په مدعا کې چې کوم عقیده ده هغه کې الله فوق دی او دلته کې ځان تحت پرس کړی دی نو دام دې طلب کړی ځکه چې مثال کم از کم داسې پکاري چې هغه خلک مقسمونه خوري بل یو شپږم به ته پکې دا نقصان هم وښیم چې دا مثال او دا تشبیه شیخ صاحب تاسو ورکوئ او دا تاسو ذکر کوئ که نه نو دومره خبره یاست وتئ چې هلته عرش حادث دی او الله قدیم دی عرش نه و الله او په دې کې خو نه چت و او نه ته وي دواړه وروسته پیدا شوي نو دا داسې د ماشومانو غونډه خبره دې کړې ده الله دې موږ تاسو ته هدایت نصیب کړي بله خبره شیخ صاحب مبارک بیا کړی وایي مذهب د تفویض باطل دی په تفویض باندې رد کړی تفویض مذهب باطل دی چې هغه د استوا معنا نه کوي دلته تاسو وګورئ مفوضه دا اوسنی چې دي کنه دا ماتوریدی دي جواب درته دا کوم چې تاسو په خپل باندې د تفویض قایل یاست په جمله تاسو په کتابونو کې زه خو دې سم چې تاسو تفویض کړئ تفویض سلف صالحینو کړی تفویض تعبیر سلف خلف دوانو کې شته کتاب دې ځان ته پیدا کړ التجسیم والمجسمه پس به تول کې چې تعویل او تفویض صحابه او کې او تابعین کې بخاری کا د ویل بخاری کې دا خبره شته بل چې تاسو ډیر زیات فخر کوئ په دې خبره کې مو منې ابن تیمیه صاحب هغه خپل کتاب مجموعه الفتاوی کې ذکر کوي سلورم جلد کې صفحه نه امرها كما جاءته وردوا علمها الى قائلها ورته وي چې امرها كما جاءت څنګه راغلی الرحمن على العرش استوى متقسي وای امرار به او وردوا علمها الى قائل دې علم قائل ته واپس دا تفویض دی بل د تزیه خبره کوي چې تفویض شې نو دا په سلف او صالحینو په زمانه کې او چا چې د ظاهري معناګانې غشتي هغه له کوتکونه ورکړ عمر صاحب په دور کې سبیل کله مدینه منوره ته راغی غټه قصه د خلاصې ته عمر صاحب ورته داسې کار وکړو فبعث الیه عمر فاحذره وقد اعد له عراجین من عراجین النخل د کجورونه ول لخت جوړ کړي او سبیغ خلق ته ویل الرحمن على العرش استوى كيف استوى دا تاسو به کول لك دا وبيان اکثر په سټیجونو باندې عین الله او دا کشران ماشومان به خبرو کوي دا خبره به کول عمر صاحب ته راشه وسوکه من انت قال انا عبد الله سبيل فقال عمر رضي الله عنه تقول انا عبد الله عمر ازوم رانجدي شو رانجدي شو ثم قام اليه فضرب راسه بعرجون فشجه ثم تابع ضربه حتى سال دمه على وجهه فقال حسبك يا امير المؤمنين سحرير جاتي و په مخین روانه بل عمر سے بتا د لکافی ده کنه امیر المؤمنین بس ته والله ذهب ما كنت اجد والله ختم شو هغه چې ما من د کول پیراشي زما په سر کې چې کومه د اجراء ال ظاهر ظاهری معناګانې مې غشته د مشبهه او د مجسمه هغه مې دماغ نو وتلې ان توفیش ته په واله په ذره پیسې له باندې تیار به ودا کار ول سنه نو تفیز او سلف کې مخاله خبر اساس خوش راغلی بل دی وای د قسمانی سے تفیز کړي دا څه تقیس به تفسیر لفظي ترجمه یې لیکل دي هغه جمالان دی کوم د قټه کې ثم استوى فر استوا کې تاسو ګورئ تفیز تعبیر دوه هغه او تفیز څه دا خو او تفسیر روح المانی کې علامه الوسی مولا وی تفیز سره زر او تعویل سپین زر دی نو بس سره زر یاغسته ته په باندې اعتراض وکړي او بیا یو خبره بل کړي وی منګه دا نصوص چې دینه من حيث المعنى دا د محکماتو نو من حيث الكيف دا د متشابهات نو او به د ید معنی په لاس سره کړي نو شیخ مبارک زه جواب کو یو خدا دا چې تاسو فرق نه کړی په مابین د معنا او د ترجمه کې معنا جدا شه د مقصود من اللفظ ته یو ترجمه نقل لغتین الى لغت اخرى نو یو خدا شو دویم کته چې ماته د دې متشابهات او معناګانی معلومي نو څه شو کته ماته د استوا معنا حقيقي وکړه معنا یې او دوی منل چې د ید راته معنا وکړه ته چې کومه کې الله د ترجمه ده او ته چې من حيث المعنى د محکماتو چې من حيث المعنى د محکماتو نه د ظاهر المعنى شو چې ظاهر المعنى شو ته ماته د ید معنا وکړه چې کومه معنا ده راغلی ده لاس باندې کې لاس ترجمه ده او بل دا خبره ده چې دی وایي چې را دا
من حيث الكيف دا د متشابهات نه دي یعنی کیف ورلمنی خو په ځان مجهول نه چې په ځان دې مجهول کو نو کیف خو د اعراض نه دي نو الله دې محل د اعراض کو محل د اعراض حادث نو الله به حادث تعالی الله وانذرک علوا کبیره او بل په اخره کې خبره کړې ده وی الله تعالی په قران کې د تعویل نه کړی دا شیخ صاحب دا دعوا بدون البرهان دا دعوا بغیر د دلیل ده تاسو لازم دي چې د دې دعوی دلیل ماته پیش کړئ چې کوم ذکر راغلی دي چې الله تعالی د تعویل رات کړی ده موږ نه دي کتلی تفاسیرو کې نه دی ویلي محدثینو نه دی ویلي نو تاسو ته معلومه نو دا بس تاسو زمونږ سره ډېر لوی احسان چې قرآن کې په کوم ځای کې په تعویل راځي هغه موږ ته وښیوي او باقي تاسو په تعویل باندې درته خبره کوئ نو تاسو په خپل تعویل کوئ ها او ځکه چې تاسو لاول تعویل باندې رد چې کله گیر شي نو هلته کې بیا لاړ شي وهو معکوم هلته کې مراد مایت علمي دی او زه به درته ان شاء الله 50 مفسرین به درته ښیم متکلمین عام علما نور نو مفسرین چې هغه به دلته کې ویلي چې دلته کې دا مایت چې دی مایت علمي دا تعویل دی قد اجمعت الامه على هذا التعویل دې ته تعویل ویلی دی نو په خپله تعویل کوئ د کوم شي چې رد کې هغه پتا کې په خپله باندې شته چې کوم شی نه پکې هغه په خپله تاسو اثبات په لا شعوریت کې کوئ یا په ضد او په عناد کوئ دې خبرو مقصد مې دا چې تقریبا نشمو مراګانو ځوانانو ټول را باندې کلیپونه وکړل نو شیخ صاحب اخره کې تاسو نو ګل تاسو تعظیم کوم خاص تاسو د ادب لهجه استعمالو نو تاسو ته پکار دي چې دا کوم خبرې کړې دي د دې رجوع وکړئ او چې کوم صحیح د اهل حق لاره ده کوم مفسرین ویلي محدثین ویلي قرآن او حدیث ویلي هغه اصل نوم د اهل الحدیث او اهل القرآن استعمالوي زم چې په دې ځای باندې تاسو عملي توګه اهل قرآن او اهل حدیث ان شاء الله کار وسیټ راغلی الله تعالی زموږ استاد ناراضي صلی الله